سلامونه قدرمنو ملګرو. په دې ویډیو کې تاسو ته زده کوم چې څرنګه یو ورډ فایل چې ډېر انځورونه مو پکې کارولي وي حجم یې راکم کړو. دلته زه یو ورډ فایل لرم چې پکې 4 حجم لرونکي انځورونه شتون لري، چې دې سره زما د فایل حجم ډېر شوی دی. د ورډ فایل حجم لیدو لپاره فایل مینو ته ورشئ او انفو آپشن باندې کلیک وکړئ. په ښي طرف کې ستاسې د فایل مشخصات ښکاره کوي. که دلته تاسې زیر شئ سایز برخه کې زما د فایل حجم 9.55 ګیګابایټ دی او ستاسې فایل ممکن کله ډیر لوی وي، انځورونه او افیکټونه مو ډیر کارولي وي چې ډیر حجم لرلو له امله به یې لیږل د ایمیل او نورو رسنیزو لارو ستونزمنه کار وي. د اسکیپ بټن کې کاږلو سره بیرته اصلي صفحې ته راځو. دلته یوازینی کار چې باید وکړو یو انځور باندې کلیک وکړئ چې پکچر ټولز برخه فعاله شي. دلته پکچر فارمټ باندې کلیک وکړئ او دلته جست برخه کې کمپریس پکچر باندې کلیک وکړئ. داسې یو صفحه به د کمپریس پکچر په نوم تاسو ته راشي. کمپریس پکچر برخه کې دوه ګزینې شتون لري. لومړی برخه د اپلای اونلی ټو دیس پکچر په نامه ده. دا په دې معنی چې تنظیمات یوازې هغه انځور باندې اعمال شي چې انتخاب حالت کې دی. خو زموږ هدف دلته دا دی چې دغه عملیه په ټولو هغه انځورونو عمل شي چې زموږ فایل کې شتون لري. دې لپاره باید دا ټیک غیر فعال وي او که لاندې دویم برخه ډیلیټ کرافټ ایریاز او پکچر ټیک فعال وي، دې صورت کې که انځور کرپ یا یوه برخه یې برش کړئ، برش شوې برخه به ستاسې انځور څخه حذف شي او د دې برخې ټیک فعال اوسېدل ستاسې د فایل حجم کمېدلو کې رول لرلی شي. دلته لاندې ریزولوشن یا د انځور کیفیت برخه کې 6 برخې لرو چې هر یو ځان ته خصوصیات لري، خو موږ یې 3 برخو سره کار لرو. د ویب برخه، دغه برخه د 150 میګا پکسل انچ کیفیت درلودلو سره د ویب صفحاتو لپاره ده. د ایمیل یا ډاکومنټ برخه 9 ریزولوشن پکسل انچ کیفیت درلودلو سره د ډاکومنټ حجم راکمېدو لپاره ده چې ستاسې فایل حجم راکمېدو کې ښه رول لرلی شي. او آخري ډیفالټ برخه زموږ د انځورونو ډیفالټ ریزولوشن څخه ګټه اخیستل دي. دې ګزینې سره تاسې ورډ پروګرام ته اختیار وکړئ چې خپل اختیار سره ستاسو د فایل حجم راکم کړي. خو موږ باید د خپل ضرورت پر اساس د دې 3 برخو څخه یوه غوره کړو. خو تاسې باید د ډاکومنټ کمیدو لپاره دویمه ګزینه غوره کړئ او کې باندې کلیک وکړئ. دې سره به تغییرات په ټولو انځورونو اعمال شي. اوس د خپل فایل حجم لیدو لپاره فایل برخه ته ورشئ او انفو آپشن باندې کلیک وکړئ. دلته زیر شئ چې زما د فایل حجم د 9 میګابایټ څخه 15 میګابایټ ته راښکته شوی. مننه ملګرو چې تر دې دمه راسره مل پاتې شئ. تر بیا مو په لوی رب سپارم. د الله په امان.